محترم حاضرینو، د روژه مبارک میاشت روانېدونکې ده. هغه به که مسلمانې چې د دې میاشتې د عزت څخه او د دې میاشتې د قدر او د احترام څخه ناخبره بندوي. الله تعالی دا میاشت د خپل عبادت دپاره جوړه کړې ده او نه معلوم چې الله تعالی په دې میاشته کې د بندگانو طرف ته کم رحمتونه را استوي چې ډېر ځله زموږ او ستاسو فکر و تصور د هغې د ادراک کولو طاقت او قوت نه لري. دې میاشته کې بعضې داسې اعمال دي چې هر مسلمان ته ور معلومیږي او در ډېره حده پورې مسلمانان په هغې باندې عمل کوي. لکه د ورځې روژې فرض دي، نو عام مسلمانان روژې نسی، او د شپې تراویح کول دا سنت عمل دی، عام مسلمانان په هغې کې شرکت کوي. لیکن زه ستاسو حضور ته د دې میاشتې پر یو بل اړخ باندې خبره کوم. هغه دا چې د عامو انسانانو په دماغ کې دا خبره ده چې د دې میاشتې خصوصیت صرف دا دی چې د ورځې به سړی روژې نیسي او د شپې به تراویح کوي، او د دې سما سوا د دې میاشتې نور څه خصوصیت نسته، او د دې سما سوا د دې میاشتې د انسانانو څه نور څه طلب نسته. زه دا وایم چې دا یو حقیقت دی چې د ورځې روژې نیول دا د دې میاشتې اهم عمل دی، او د شپې په تراویح کې شرکت کول او تراویح کول دا د دې میاشتې لوی عمل دی. لیکن د دې میاشتې مطالبه، د دې میاشتې خصوصیت او د دې میاشتې غوښتنه صرف دومره نه ده چې د ورځې به ته تراویح کوې او د شپې به د ورځې به ته روژې نیسې او د شپې به تراویح کوې، بلکې د دې میاشتې غوښتنه د دې څه یو څه د انسانانو څه زیاته نوره هم سته. د هغې غوښتنې د ستاسو مخ ته ایښولو څه مخکې زه به طور تمهید یو خبره راګرځوم. هغه خبره دا ده چې الله تعالی انسانان په دنیا کې د عبادت دپاره پیدا کړي دي. د انسانانو د پیدایش مقصد، د انسانانو د تخلیق او پیدا کولو مقصد الله تعالی د میاشتو کې د انسان په ټوله زندگی کې الله تعالی عبادت ګرځولی دی. لکه الله تعالی قرآن کریم کې د دې تذکره هم کړې ده، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانان دي که جنات دي، د هغې د پیدایش مقصد عبادت دی چې هغې به زندگی د الله تعالی په عبادت کې تیروي. کله کله خو بعضې روشن فکره انسانان چې په عصري تعلیمو کې راسي نو دی ځان ته روشن خیاله وایي، د هغې په دماغ کې یو اعتراض و سوال پیدا سي. هغې دا وایي چې کله د انسان مقصد د انسان د پیدایش او د تخلیق غرض هغه د الله تعالی عبادت دی، او الله تعالی انسان د عبادت دپاره پیدا کوي، نو د انسان د پیدایش څخه مخکې د عبادت ملایکو په ډېره ښه طریقه باندې سر ته رسوی. لکه د روایتو څخه دا معلومیږي چې ملایکې عبادت چې په کم شکل کوي، بعضې ملایکې د پیدایش څخه ونیسي تر اخره پورې هغه په حالت د قیام کې ټول عمر تیروي، بعضې ملایکې ټول عمر په حالت د سجدې کې تیروي، او بعضې ملایکې ټول عمر په حالت د رکوع د قعدې کې تیروي. نو هغې خلکو ته دا سوال په دماغ کې ورځي چې کله د انسان د پیدایش مقصد الله تعالی عبادت ګرځولی دی، نو بیا خو عبادت د انسان د پیدا کېدو څخه مخکې ملایکې په ښه طریقه باندې کوي، د انسان د پیدا کېدو څه ضرورت؟ لکه بعینه دغه سوال دا د حضرت آدم علیه السلام د پیدا کېدو په وخت کې ملایکو ته هم په دماغ کې ورغلی چې کله الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش اراده وکړه، نو د ملایکو سره یو خبره شریکوي چې زه خو په دې مځکه کې یو انسان، یو مخلوق د عبادت لپاره پیدا کوم. ملایکو په ذهن کې دستی دا سوال ورغلی، اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، ته دې مځکه کې داسې مخلوق پیدا کوي چې هغې به فساد جوړوي، هغې به وینې تویوي، هغې به ستا نافرمانۍ کوي، هغې به یو د بل سره جدال او جګړې کوي، او که ستا مقصود یا الله عبادت خو موږ په ډېره ښه طریقه باندې کوو. لیکن الله تعالی ملایکو ته څه وایي، انی اعلم ما لا تعلمون، ای ملایکو زه په ډېرو خبرو پوهېږم، تاسو په هغې نه پوهېږئ. نو یو خو د انسان د پیدایش مقصد په دې مځکه کې هغه عبادت دی،
که څوک دا وایي چې ملائکه هم عبادت کوي، زه دا منم چې ملائکه هم عبادت کوي، لیکن د ملائکو چې کم عبادت روانو اغي جلا نوعیت عبادت، الله تعالی چې انسان د کم عبادت لپاره پیدا کړی دی اغي جلا نوعیت عبادت دی. ملائکه چې کم عبادت کوي نو هغه عبادت د دې دایمي دی، د هغې په مزاج کې د عبادت کولو بغیر بل څه نسته. په ملائکو کې الله تعالی د عبادت نه کولو استعداد نه دی یشی، په ملائکو کې الله تعالی د طبیعت او وس او طاقت نه دی یشی چې د الله تعالی د امر نافرمانی وکړي. هغې که عبادت نه کول وغواړي لیکن دا پرېښولی نسی. ملائکو ته الله تعالی د لوږې ترتیب نه دی ورکړی نو هغې د خپلې مړتیا دپاره ګناه او نافرمانی نسی کولی. په ملائکو کې تنده نه راځي، په ملائکو کې شهواني تقاضې نه راځي، په ملائکو کې د ګناه فکر او ارادې نه راځي. نو ځکه ملائکې په هیڅ صورت کې د الله تعالی د امر نافرمانی، هغې د عبادت پرېښول او د الله تعالی د امر مخالفت د دې استعداد په ملائکو کې نشته. نو ملائکې چې کم عبادت کوي هغه عبادت پر دې باندې څه تکلیف نه راولي، نو ځکه هغه عبادت د ملائکو کمال نه بلل کیږي. پر هغه عبادت باندې الله تعالی ملائکو ته اجر او ثواب نه ورکوي او د هغه عبادت په عوض کې الله تعالی ملائکو ته جنت نه ورکوي. لیکن بل طرف ته انسان چې هر څومره لوړې درجې ته ورسیږي، په ټوله انسانیت کې لوړه درجه د نبوت ده، که د انسان سره د دې ځمکې پر مخ باندې نبي جوړ سي، لا هم انسان خوراکې ته مجبوره دی، انسان اوبو څښلو ته مجبوره دی، انسان شهواني تقاضو ته مجبوره دی. د انسان په دماغ کې د ګناه داعیې او سوچ او فکر خامخا راځي. لکه ما درته ویل په انسانیت کې لوړه درجه د انبیاو ده، لیکن پر انبیاو به هم خپلو قومونو دا اعتراض کاوه، قل ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشي فی الاسواق، ول دا څنګه رسولان دي هغې ډوډۍ هم خوري اوبه هم څښي او په بازارو کې هم ګرځي، د هغې باوجود دا وایي چې موږ رسولان یو. د دې دا معنا چې رسول او نبی درجې ته که سړی ورسیږي د خوراک څخه سړی نه فارغه کیږي. نو انسان په هر صورت کې خوراک ته مجبوره دی. اوس انسان دی پای کې لوږه راله او خوراک ته مجبور اس، لیکن دې ته د الله تعالی امر دا دی چې زما د بیرې په خاطر، زما د امر په خاطر به ته خوراک نه کوې. و چې انسان وږی هم دی، خوراکه هم موجوده ده، او د الله تعالی د بیرې او د امر په خاطر باندې د خوراکۍ څخه ځان ګوري. دا عبادت کول، دا ځان قتل د دې انسان کمال دی، او پر دې عبادت باندې الله تعالی دته اجر ورکوي او د دې عبادت په عوض کې الله تعالی د انسان ته جنت ورکوي. نو الله تعالی ملائکو ته وایي چې تاسو خو عبادت کوئ، لیکن انسان زه د یو بل عبادت لپاره پیدا کوم چې هغه انسان به وږی او د حضور ته به بهترینه نفقه پرته وي، لیکن زه به ورته وایم چې دا خوراکه به نه کوې، زما د بیرې په خاطر هغې د دې خوراکي څه ځان راګرځوي. هغه انسان تږی دی، هغې ته بهترینې یخې اوبه په اسانه باندې میسرې دي او ده ته په لاس باندې ورځي، لیکن زه دا ورته وایم چې انسانه دې ته به نور نږدې کېږي. هغه انسان شهواني تقاضې لري، هغې په روا او ناروا طریقو باندې، په روا طریقه هم دی د سره کولی سي او په بعضو حالاتو کې په ناروا طریقه دی هغې د سره کولی سي، لیکن زه د انسان ته هم خپله شهواني تقاضا به دباوې او زما د امر مخالفت به نه کوې. نو الله تعالی ملائکو ته وایي چې زه د دغه رقم عبادت لپاره یو څوک پیدا کوم او دغه عبادت زما حضور کې ډېر قدر لري او دا عبادت باندې زه دې بنده ته اجر او ثواب ورکوم او پر دې عبادت باندې د دې په نتیجه کې زه د ده دپاره جنت ټاکم او هغه جنت به داسې چې عرضها السماوات والارض، د هغې سور به د مځکو اسمانو مقدار سره فراخ وي. نو یوه خبره دا کښېنول په دماغ کې چې الله تعالی انسانان د عبادت دپاره پیدا کړي دي او د دې عبادت په نتیجه کې الله تعالی انسانانو ته جنت یې ښی دی. دویمه خبره دا په دماغ کې کښېنول چې زموږ د الله تعالی سره سودا سوې ده او الله تعالی د هغې سودا تذکره په قرآن کې هم کړې ده، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، چې بنده دا ستا نفس دا زما دی، دا زما نفس پر الله تعالی باندې خرڅ شوی دی، چې زما سره څه مال او دولت دی، زما په ملکیت کې څه دي، دا ټوله د الله تعالی د ذات دي، او زما نفس او زما مال دا پر الله تعالی باندې خرڅ شوی دی او د دې عوض الله تعالی ماته د جنت په شکل ټاکلی دی، بأن لکم الجنه.
نو کم نفس زه د هغې مالک نه یم، دا صرف امانت یو څو ورځې الله ماته راکړی. نو یو خو مې زندګي الله تعالی د عبادت لپاره نصیب کړې وه، او دویم الله تعالی سره مې سودا هم سوی و، دا نفس مې پر الله تعالی باندې خرڅ سوی و، او د دې شي سره الله تعالی د عبادت کار اخیستی، نو زما نفس الله تعالی د عبادت لپاره رانیولی دی. اوس د دې سودا تقاضا، زما د پیدایش د مقصد تقاضا دا ده چې زما ټوله زندگی په عبادت کې تیره سي، او زه د عبادت څخه سوا د بل شي اجازت نه ولرم. نه ماته د کاروبار اجازتي، نه ماته د نکاح او د واده ضرورتي، او نه ماته د آرام ضرورتي، نه ماته د خوراک او نفقې ضرورتي، بلکې زما 24 ساعته زندگی دا ټوله په عبادت کې تیره سي، ځکه الله پیدا کړی د عبادت لپاره یم، پر الله باندې خرڅ سوی د عبادت لپاره یم. که چیرې الله تعالی موږ ته دا ووایي چې ټوله زندگی به په سجده کې تیری، نو لا هم موږ دا نس ویلی چې دا حکم د الله تعالی به د انصاف وسه لري، ځکه الله تعالی د دغه دپاره پیدا کړی یم، د سجدې دپاره. الله تعالی رانیولی د دغه سجدې دپاره یم، او زما قیمت الله تعالی کامل قیمت یې دی چې جنت دی. نو چې کله یو څوک یو شی د یو عمل دپاره رانسي او 24 ساعته په هغه عمل کې لګیا کی، بیا سړی دا نسي ویلی چې دا د دې سړي سره د انصاف خلاف عمل دی، ځکه هغه سړي د دې دپاره دا شی پیدا کړی و، رانیولی دی. نو زموږ د زندګۍ مقصد هم عبادت دی، او موږ پر الله تعالی باندې خرڅ سوي هم د عبادت دپاره یو. نو د دې سودا مقصد او د دې زندګۍ د پیدایش مقصد دا دی چې زموږ ټوله زندگی په عبادت کې تیره سي. لیکن الله تعالی ډېر مهربان ذات دی. الله تعالی راته یې بنده د عبادت لپاره پیدا کړي، الله تعالی راته یې بنده د دې عبادت لپاره میران یولې سودا مې مو کو بدله مې جنت درکې. لیکن الله تعالی وایي زما ستا سره یو احسان دی، هغه دا دی چې دا کم نفس دی پر ما خرڅ سوی دی، دا خرڅ سوی نفس دی زما، لیکن ورسه امانت یې څو ورځې تا ته په لاس درکوم. په دې باندې کاروبار کوه، په دې باندې تګ و راتګ کوه، په دې باندې واده و نکاح کوه، او په دې باندې خوارۍ کاږه، او په دې باندې د دنیا منظرې ګوره، او پر دې باندې دنیا کې زندگی تیروه. لیکن زما د طرفه پر دې باندې 2-3 خبرې ذمواري ده. یوه ذمواري دا ده چې 5 وخت لمونځ نو پکوه، او د دې سره سره الله تعالی یو څه اعمال راوښیي د ګناه په شکل چې د دې څه نه هم ګوره. نو الله تعالی پیدا کړي د عبادت لپاره ولو، الله تعالی رانیولي د عبادت لپاره وو، لیکن الله تعالی برته احسان راته وکړي، دا زموږ نفس موږ ته راحواله کړي چې تاسو په دې باندې نفع اخئ، تاسو په دې باندې ګټه اخئ، تاسو په دې باندې زندگی تیروئ، او تاسو په دې باندې ژوند ټولو ترتیبات سرته رسوئ. لیکن زما دپاره 5 وخت لمونځ پکوئ په دې نفس، او زما دپاره د څو ګناهو حفاظت، د څو ګناهو څخه د ځان حفاظت پکوئ. نو موږ ته چې کله نفس په لاس رالی، موږ په دې دنیا کې په نفس باندې زندگی روانه کړه. لیکن الله تعالی ډېر حکیم ذات دی، الله تعالی ته هر څه ور معلومیږي. د الله تعالی په علم کې دا و چې انسان ته خو مې ازادي ورکړه، او دی مې آزاد کړي، او د ازادۍ نتیجه دا ده چې 1 کال یې تیر کړي، 2 کال یې تیر کړو، 3 کال یې ازاده زندگی تیره کړله، هغه زما سودا د دماغه ووتله. هغه زما چې د کوم مقصد دپاره پیدا کړی و، هغه مقصد د دماغه ووته. بس د انسان ګمان دا سو چې زه د تجارت لپاره پیدا سوی یم، دی سهار و ماښام په تجارت کې لګیا سو. د انسان زندگی دا سو چې زه د دنیا د عیش و عشرت لپاره الله پیدا کړی، نو د سهار و ماښام په هغه عیش و عشرت کې روان سو. نو چې الله تعالی د کوم مقصد لپاره پیدا کړی و، هغه د دماغه ووته، چې الله تعالی د کوم مقصد لپاره دی رانیولی و، هغه سودا د دماغه ووتله. د پر دماغ باندې یو قسم غفلت رالی، د پر دماغ یو قسم پرده راله، او د الله تعالی سره هغه د سودا تعلق د دماغه ووته. نو د هغې سودا د یادولو دپاره، او د الله تعالی د طرفه چې د کوم مقصد دپاره دی پیدا سوی و، د هغه مقصد په دماغ کې تازه کولو دپاره الله تعالی یو څه اوقات وټاکي. د هغې اوقاتو کې دته خپله سودا په دماغ ورولي، په هغه اوقاتو کې د دماغ څخه غفلت لرې کوي، په هغه اوقاتو کې د پیدایش مقصد په یاد ورولي. په هغې اوقاتو کې یوه میاشته د روژې ده چې سړی 11 میاشتې خو د آزاده زندگی تیره کړه، 11 میاشتې د ژوند ټولو په تجارت کې تیر سو، په کاروبار کې تیر سو، په زراعت کې تیر سو، د دنیا په ترتیباتو کې تیر سو.
نو اوس 12مه میاشت الله تعالی د دې دپاره راوستلې ده چې هغه غفلت د دماغ لرې کا، هغه فردي د دماغ لرې کا، لکه څنګه چې الله د عبادت دپاره پیدا کړی وي، الله تعالی د عبادت دپاره رانیولی وي، نو دغه 12مه میاشت د الله تعالی په عبادت کې تېره کا. چې په 11 میاشته کې ستا پر دماغ کمې غفلت راغلی په دې 12مه میاشته کې هغه غفلت ختم کا. چې په 11 میاشته کې ستا زندگی د الله تعالی سره څومره لرې سوې وه، د هغې لرېوالي پر ځای په دې 12مه میاشته کې د الله تعالی سره قرب و نزدېکت روان کړه. او چې په 11 میاشته کې ستا په زندگی کې څومره ګناه راغلی وه او څومره نافرمانی راغلی وه او د الله تعالی د هغه اوامرو نواهیو دې څومره مخالفت کړی و، د هغې مخالفت لرېوالی په دې 12مه میاشته کې وکړه. په 11 میاشته کې چې ستا پر زړه باندې کم زنګ راغلی و او کومه خیره راغلی وله، د هغې زنګ او د هغې خیرې صفاوالی په دې 12مه میاشته کې وکړه. نو 12مه میاشت الله تعالی د روژې په دې نیت پر انسان، په دې اراده باندې پر انسان راولي چې انسان هغه د 11 میاشتو خیره لرې کړي، انسان هغه د 11 میاشتو ګناه لرې کړي، او د انسان پر زړه چې په 11 میاشتو کې کم د غفلت زنګ او پرده راغلی د هغه زنګ او پرده لرې کړي. لکه پیغمبر علیه صلات وسلام ته حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام راځي او هغې یو دعا کوي، ورته بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له. د الله تعالی د رحمت سره پیغمبر ستا په امت کې هغه څوک لري چې پر هغې باندې د روژې میاشته مبارکه راورسېده او د روژې په میاشته کې د 11 میاشتو غفلت ختم نه کوي، د په دې میاشته کې د 11 میاشتو ګناه نه که ختمه، او دی په دې میاشته کې د 11 میاشتو کې چې کوم ترتیبونه د دسه په عباداتو کې کمزوري سوي و، د هغې تلافي یې نه وکړه، د هغې هغه نقصان یې نه راوګرځاوی. نو جبرائیل علیه السلام پیغمبر ته وایي ستا په امت کې د الله د رحمت څخه لري. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي آمین. نو بیا خو د جبرائیل علیه السلام شراب په سړي پسې راځي او د پیغمبر علیه صلات وسلام پر هغې باندې آمین راځي. نو ځکه دا میاشته الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړې ده. نو د دې په ورځ کې روژې نیول، د دې په شپه کې تراویح کول او عام طور د نورو مصروفیاتو سزان را ګرځول، د دې ورځې اکثر ساعات یا د دې ورځې اکثره وختونه دا د الله تعالی په عبادت کې تیر، چې په 11 میاشته کې کومه ګناه راغلې ده د هغې ګناه مغفرت کول، چې په 11 میاشته کې د الله سره انسان څومره لرې سوی دی هغه لرېوالی په نزدېکت بدلول، او چې په 11 میاشت کې د انسان سره څومره نافرمانی سوې ده د هغې نافرمانۍ تلافي کول، د هغې نافرمانۍ ختمول کول، او هغه نافرمانی د الله تعالی په فرمانبرداري بدلول، او د دې دپاره د خپله وخته څه وختي لا یو نظم جوړول. او چې کوم نظم انسان جوړږي چې سهار به دا عبادت کوم، ماپښین به دا عبادت کوم، ماښام به شپه په دې کې تېروم، زما په ورځ کې به دا عبادت راځي، زما په شپه کې به دا عبادت راځي، نو دې میاشتې ته خپل ذهن کې خپل ترتیب او د خپل ژوند نظم برابرول. نو زه یو خدا الله تعالی دا میاشته د عبادت لپاره ګرځولې ده، نو د دې میاشتې د ورځې اکثره ساعات په عبادت کې تېرول. لیکن زه ستاسو حضور ته یو بله خبره ایږدم، هغه دا ده زه دا منم چې دا میاشته د عبادت دپاره ده، چې د دې میاشته کې به تلاوت سړی ډېر کوي، په دې میاشته کې به نفلونه سړی ډېر کوي، په دې میاشته کې به سړی دعا ډېره کوي، په دې میاشته کې به انسان د مسجد ناسته ډېره کوي. لیکن د دې ټولو څه مخکې یوه خبره ضروري ده، هغه دا ده چې دا هغه میاشته ده چې په دې میاشته کې د ټولو نفلي عباداتو څه مخکینی یو قدم دا دی چې کم سے کم انسان دا یوه میاشته د ګناه څه صفا تېره کړي. بس دې میاشته کې پر خپلو سترګو ته کنټرول او جلو راچول، دې میاشته کې د خپله ژبه په قابو کې راوستل، دې میاشته کې خپل غوږونه کنټرولول، او دې میاشته کې د خپلې زندګۍ چې څومره ترتیبونه دي دا د ګناه صفا کول، دا د هغې څه مخکې ده. زه دا وایم که چیرې یو سړی د دې میاشته کې ځان د ګناه صفاک وګرځوي، نه په سترګو ګناه اوسي، نه په ژبه باندې ګناه اوسي، نه په لاس باندې ګناه اوسي، او نه په اندامو باندې ګناه اوسي، بیا که په دې ټوله میاشته کې یو رکعت نفل نه وکړي، بیا که په دې ټوله میاشته کې د قرآن یو آیات تلاوت نه وکړي، لا زه وایم چې دا سړی مبارک دی او دا میاشته د ده دپاره د مبارکۍ میاشته ده. کم سے کم 11 میاشته خو ما او تا په هر عمل کې اخته و، په مجلسو کې مې غیبتونه را روانو،
په تجارت کې مې خیانت را روانو او په معاشره کې مې بغض او نفرت را روانو او 11 میاشتې زما او ستا هغې مکمله په ګناه کې تېره سوې ده. لیکن دا یوه میاشته د خدای په خاطر د ګناه څخه ځان ساتل، چې په کم ځای کې د ګناه ترتیبات دي، چې په کم ځای کې د ګناه محفل دی، چې په کم ځای کې د ګناه مجلس درته جوړ دی، د هغې څخه ځان محفوظه کول، هغې ته نږدې نه ورتلل. نو د دې میاشتې د ټولو اعمالو څخه اهم عمل دا دی چې کم سے کم دا یوه میاشته د ګناه څخه د سړي فارغه تېره سي. موږ او تاسو روژې نس د روژې څه معنا ده؟ او روژې موږ او تاسو په ډېر شوق باندې نس. د روژې معنا دا ده چې موږ خوراکه پرېږدو، حالانکه خوراکه کول سړي ته حلاله شی دی. د روژې معنا دا ده چې موږ اوبه پرېږدو، حالانکه اوبه څښل کې څه بدوالی دی. د روژې معنا دا ده چې سړی شهواني تقاضې پرېږدي، حالانکه زنانه د سړي نیک په نکاح کې د بیا په دې کې څه بدوالی دی. نو چې کوم حلال کارونه دي هغه مې پرېښول، لیکن غیبت دا حرام کار دی، دا په روژه کې روان دی. او د مسلمان سره بغض و عناد کول دا حرام کار دی، دا په روژه کې روان دی. او په خپل تجارت کې خیانت کول دا حرام عمل دی، دا روان دی. او ټول شپه پر قسمه قسم حالاتو باندې تیرول، څوک د پتو په شکل دي، څوک د بوډو په شکل دي، او دا ټول حرام اعمال دي، ټول شپه پر دې باندې تیرول. نو زه وایم چې کوم نصیبه هغه حلال شان دي پرېښول او دې حرامو ته دې ملا وتړله، نو بیا به دا ستا په روژه کې څه اثر وي، دا ستا په روژه کې به څه برکت وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی من لم یدع قول الزور، چې کم څوک په دې روژه کې درواغ نسی پرېښوی، چې کم څوک ګناه نسی پرېښولی، چې کم څوک د ګناه د ترتیباتو سزا نسی راګرځولی، فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه، د الله دې ته ضرورت نشته چې خوراک پرېږدي، چې اوبه پرېږدي او نورې تقاضاوې پرېږدي. د دې دا معنا که چیرې دا وکړي هم څه پروا نه لري. بیا دې دا خوراک پرېښول هم د الله په حضور کې څه قدر نه لري، بیا دې دا اوبه پرېښول هم د الله په حضور کې څه قدر نه لري، او بیا دې دغه ځان باندې کنټرول و پابندي راوستل دا هم د الله تعالی په حضور کې څه قدر نه لري چې کم سړی ګناه نسی پرېښولی. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کم من صائم لیس من صیامه الا ظمأ، ډېر کم نصیبه داسې روژاتیان دي چې د روژې په بدله کې د تندې بغیر نورې سپلاس نسی ور. وکم من قائم لیس من قیامه الا السحر، ډېر کم نصیبه داسې دي د شپې روژې تراویح کوي، لیکن د تراویح په عوض کې د بدخوابۍ بغیر نور یو شی په لاس نسی ور. نو ما درته ویل هغه کم روژاتیان دي، هغه روژاتیان دي چې ورځې په روژه یې شپه یې په ګناه یې، او چې کله د ورځې روژه ونیول سوه د شپې تراویح وسوې، بیا د ده د ګناه ترتیب در پیشلمي پورې روان دی، یا په هر شکل چې دی، یا د پتو په شکل دی، یا د چکو په شکل دی، یا د بوډو په شکل دی. نو ما درته ویل دې خلکو ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام واضح پیغام دی، که دغه ګناهونه تاسو نسی پرېښولی، بیا ستاسو د ورځې روژه، بیا ستاسو د شپې تراویح، بیا ستاسو تنده، ستاسو لوږه د الله تعالی حضور کې یوه ذره قدر نه لري. که یو سړی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیث په طابق د یو عالمه څه پوښتنه وکړي چې ما خو روژه م ونیوله او ګناه مې م وکړه، ما خو روژه م په خوله باندې و درواغ مې م وویل، زما خو روژه م په خوله وه او زما شپه ټوله پر ګناه باندې تېره سوه، نو زما روژه څنګه سوه؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دا روژې ته په اعتبار نسته. نو زه دا منم چې هغه عالم و مفتي خو به دا درته وایي چې د روژې څه دي غاړې خلاصې دي، لیکن چې په روژه کې کم نور الله تعالی یې شوي، کم برکت الله یې شوي، کم رحمت الله تعالی یې شوي، او الله تعالی دا میاشته د کم برکت و نورانیت ډکه ګرځولې وه، نو د هغه نورانیت و برکت څخه دغه روژاتی محروم و بې نصیبه پاته دی. نو د ټولو څه مخکینی عمل هغه دا دی چې د ګناهونو څه ځان کتل. لکه یو روایت کې راځي چې دې میاشته کې هره ورځ و شپه کې الله تعالی 15 فرشتې راشو کوي. اوله فرشته دا پر بیت الله باندې دریږي، پر بیت الله پر سر باندې یو ندا کوي. دویمه فرشته دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر روضه باندې یو ندا کوي، او دریمه فرشته پر بیت المقدس باندې ندا کوي، او څلورمه فرشته د مسلمانانو یې درول راځي په دې کې ندا کوي، आवाज کوي، او پنځمه فرشته د مسلمانانو بازارول راځي په دې کې ندا او आवाज کوي. چې کومه فرشته پر بیت الله باندې आवाज کوي،
نو هغوی دا وایي چې خلکو روژې فرض دي، په فرض عباداتو کې کمای مه کوئ. که چیرې په فرض عباداتو کې قصور درته وسي د الله تعالی د رحمته سبب بې نصیبه پاته سئ. چې کومه فرشته د پیغمبر علیه السلام پر روضه باندې ندا کوي نو هغوی ورته وایي ای خلکو د شپې تراویح کول دا سنت دی او دا د صحابو د پیغمبر طریقه ده. په دې کې کمزوری مه کوئ، د قیامت په میدان کې به د پیغمبر د شفاعت څخه محرومه پاته سئ. او درېیمه چې بیت المقدس له راسي نو هغوی دا ندا کوي چې خلکو په خپلو تجارتو کې خیانتونه مه کوئ. دا د صبر میاشته ده، دا د همدردۍ میاشته ده او دا د غمخوارۍ میاشته ده. که تاسو په خپلو نفقو کې ګډوډۍ وکئ او تاسو په خپلو کاروبارو او په تجارتو کې خیانتونه وکئ او په هغې کې درواغ وایاست، په هغې کې دوکې کوئ او په هغې کې د مسلمان سره خیانت کوئ، نه ستاسو د ورځې روژې قبولې دي، نه دا ستاسو د شپې تراویح قبولې دي. ځکه روایاتو کې راځي الله تعالی پر بیت المقدس یو فرشته مقرر کړې ده، ینادي کل یوم 5 مرات. هغې پر بیت المقدس د ورځې 5 واره وایي الا من کان اکله حراما، چې د کم چا نفقه حرام اسوه لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، الله تعالی نه فرضي عبادت قبلی نه نفلی عبادت قبلی. ما لم یخرج ذلک الحرام من بیته، چې در څو پورې د حرام د خپل کوره لرې کړي نه دي. فان مات علی ذلک فانا بریء منه، که چیرې پر دغه حرامه نفقه باندې د مرګ رالی پیغمبر وایي زه د څه بیزار یم. نو د بیت الله والا فرشته هغې د فریضې متعلق تاکید کوي چې په فرضو کې چې کمی در څه ونسي، او د پیغمبر د روضې فرشته هغې د تراویح د سنتو اعمالو یادونه کوي چې په دې کې کمی در څه ونسي. او چې کومه پر بیت المقدس باندې ندا کوي هغې بیا د نفقې متعلق ندا کوي چې په حرامه نفقه مې روژه ماتو پیشلمی ونسي. او چې کومه فرشته راځي د مسلمانانو په مقبرو وردې مردگانو باندې غږ کوي ورته ستاسو سره د کم شي حسرت او افسوس دی، نن تاسو په کم حسرت کې په دې خاورو په کم ارمان کې پراته یاست. نو هغوی ورته چې موږ د دې مبارکو شپو په ارمان کې یو چې څنګه ورځې تېرې سوې د روژې مبارکې او څنګه شپې تېرې سوې، او زموږ څه په دې ورځو کې څومره لاوبالي وه او زموږ څه په دې شپو کې څومره غفلت. نو بیا هغوی په ټولو قبرونو کې هغوی دغه ارمان ښکاره کوي. هغوی ته دا وایي چې تاسو دې ژوندۍ ته څه پیغام لرئ؟ نو هغوی وایي موږ ژوندۍ ته دا پیغام لرو چې د الله په خاطر زموږ څه خو دا ورځې د لاسه ووتې او زموږ څه دا شپې په غفلت کې تېرې سوې، د الله په خاطر تاسو په دې ورځو شپو باندې غفلت په دماغ کې مه راولئ او د دې ورځو شپو په خاطر د خپلو ګناهونو مغفرت وکئ. او چې کومه فرشته پر بازارونو باندې نارې او د خلکو تجارتو ته ګوري، د خلکو زندګۍ ته ګوري او د خلکو بیکاره اعمالو د خلکو نافرمانۍ ته ګوري، نو هغوی ورته ای خلکو موږ خو ډېر بیداره کاست لیکن تاسو بیداره نه سواست. موږ د الله تعالی عبادت ته متوجه کاست، تاسو د الله تعالی عبادت ته نه سواست متوجه، او موږ خو د الله تعالی د قهر او د غضب څخه تاسو وبېرولاست لیکن ستاسو په دماغو کې د هغو څه بیره نه راځي. اخر ورته وایي لولا فیکم اطفال رضع، که په تاسو کې ماشومان نه وای چې هغوی د مور پر تي باندې پراته دي، ولولا فیکم شیوع خشع، که چیرې په تاسو کې هغه بوډاګان نه وای رکع چې هغوی پر ملا باندې کاږه مسجدان لره روان دي، ولولا فیکم بهائم رتع، که تاسو په دې معاشره کې پر مځکه باندې پسونه او حیوانان څرېدونکي نه وای لصب علیکم العذاب صبا، بیا به تاسو کتلی وای چې پر تاسو د الله تعالی کم عذابونه راځي. نو د بازارو فرشته هم دې انسانانو ته وایي چې موږ خو د الله تعالی څخه وبېرولاست تاسو نه بیریږئ، موږ مو د عبادت طرف ته متوجه کوو تاسو نه متوجه کیږئ، او موږ مو د الله تعالی د عشق طرف کې رابولو او تاسو د الله په عشق کې نه راځئ، او موږ مو د الله د قهر او د غضب بیرو د هغې څخه نه بیریږئ. نو صرف د ماشومانو خیال دی چې هغې ماشومان د مور پر تي باندې پراته دي او د هغې بوډاګانو چې هغوی په کږو ملا باندې مسجدانو له را روان دي او د هغه چارپایانو چې هغوی د مځکو پر مخ باندې سري، که چیرې د الله تعالی سره د دې مخلوقاتو خیال نه وای ورسره، بیا به تاسو لیدلی وای چې ستاسو پر معاشره د الله تعالی کم غضبونه راتلو، د الله تعالی کم قهرونه راتلو.
نو هغې کې هم د بیت المقدس فرشته دا خیال ناره کوي چې تاسو د خپلې حلال نفقې خیال وساتئ. نو زه دا وایم چې د دې میاشتې د ټولو څه اهم عمل، لوی عمل هغه دا دی چې د خدای په خاطر د ګناه څخه ځان کتل، ورځ په خاموشي کې تیرول، شپه په خاموشي کې تیرول، ورځ په تنهایی کې تیرول، شپه په تنهایی کې تیرول، دی بې حیا مجلسو نه ورتلل او په دې د ګناه په ترتیبو کې نه راتلل. تاسو زموږ او ستاسو د ښار فضا وینئ چې په شپه کې بیا پر دې روډو باندې خلکو په کم شکل کم ترتیبونه کوي. څوک په چکو باندې اخته دي او چې کم څوک ځان لږ حیاداره بولي هغوی به په کورو کې په بوډو باندې اخته دي. نه د هغې سره دومره پلار او زوی یو ځای پر ناست دی، نه د پلاره څه د دې زوی څه حیا ورپېښېږي، نه زوی ته د دې پلاره څه شرم ورځي. آخر زه و دې پلار ته وایم چې غریبه بیا به دې بچي ته څنګه دا خبره کوي چې بچی ګناه مه کوه. نو ځکه د دې میاشتې اوله تقاضا د انسانیت صدا ده چې دا میاشت کم سے کم د الله تعالی رحمت دی او د رحمت د جوړولو طریقه یې دا ده چې دا یوه میاشت د ګناه څخه فارغه تېرول، د ورځې ګناه نه کول، د شپې ګناه نه کول، او ورځ په خاموشي کې تېرول او شپه په انفراد او په یکړوالي کې تېرول. او دویمه مطالبه او دویمه ضروري عمل د دې میاشتې دا دی چې کم سے کم په دې میاشته کې د خپل رزق لږ غم خوړل، چې کومه ګوله چې ما در کوره راوړې ده او زما زنانې په کومو بوټو باندې پخه کله او زما زنانې په کومو اوبو باندې نوده کله او دا ګوله زما در دې ستونې تېرېږي او زما د بچانو در دې ستونې د روژه مات په شکل ده یا د پیشلمي په شکل ده. دې ته لږ وګوره چې ما په کوم کاروبار وګټله، په دې کې خو به ما دوکه نه یې کړې، په دې کې خو به ما خیانت نه یې کړی، په دې کې خو به ما د چا سره ظلم نه یې کړی او په دې کې خو به ما درواغ نه یې ویلي. په دې ټولو اعمالو باندې دا ګوله حرام شوه. نو کم سے کم دې میاشته کې د ځان دپاره د حلالې نفقې بندوبست کول. خدا نه خواسته که د سړي روژه مات پر حرامه نفقه وي، د سړي پیشلمی پر حرامه نفقه وي او په مابین کې یا روژه ده یا تراویح دي، د دې روژې او تراویح د الله تعالی حضور کې څه حیثیت بیانوي. نو د خپلې نفقې ډېر خیال ساتل. زه کله دا وایم چې زموږ خلک اکثر الحمدلله د هغې کاروبارونه او دکاندارۍ خو حلالي پر شریعت باندې برابر او پر شرعي طریقه باندې روان وي، لیکن د هغې کم نصیبانو د لږ بې احتیاطۍ په خاطر حلاله دکانداري د الله تعالی پر هغې باندې رزق ورکوي، لیکن دی کم نصیبه په هغې کې درواغ وایي، دی په هغې کې دوکه کوي، دی په هغې کې د مسلمان سره خیانت کوي او دی په هغې کې ذخیره اندوزي کوي. نو په دې ټولو شانو باندې هغه حلاله نفقه وځان ته غریب حرام وکړي. نن یو طرف ته پیغمبر علیه صلات وسلام وایي د صبر میاشته ده او پیغمبر علیه صلات وسلام وایي د غمخوارۍ میاشته ده او هغوی دا وایي چې دا د همدردۍ میاشته ده. لیکن ښارونو له چې راسې چې د روژې میاشته راسې بیا ذخیره اندوزي شروع ده، بیا ګراني شروع ده او بیا د مسلمانانو ته په دې خوراکه او په دې کې د قلت راوستلو، د لږوالي راوستلو او مسلمانانو باندې د تنګۍ راوستلو ترتیبونه دي، په دې خاطر باندې چې د 100 روپۍ په ګټه باندې ځان ته رسي. نو داغه ظلم دی، داغه د خوراکي حراموالی دی چې په دغه نفقه چې تا په ذخیره اندوزي باندې سر راجمع کړه، پر دې باندې چې ستا او د بچي روژه مات دي، پر دې باندې چې ستا او د بچي پیشلمی، نو ما درته ویل د دې سزا نه وګوره، که د دې سزا نه ګورې دغه د مابین روژه دي هم د الله تعالی په حضور کې څه قدر نه لري. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغې هر چا ته لار اسانه کړې ده. وایي چې د کم چا کاروبار حلال دی، دکانداری حلاله ده، تجارت حلال دی، نو کم سے کم په دې میاشته کې هغې د دې خپل بې احتیاطۍ څخه ځان ساتل، ځکه د ده په بې احتیاطیو باندې په دې کې حرمت او حراموالی راځي. نو دې میاشته کې نه درواغ ویل، نه خیانت کول، نه دوکه کول، نه ذخیره اندوزي کول، نه پر مسلمان باندې تنګي راوستل. او چې د کم چا ټوله کاروبار حرام دی، هغې په سود باندې خپله زندگی تیروي، هغې د داسې ادارو ملازم و نوکر دی چې د هغې تنخواه ټوله د سودي ترتیباتو سره روانه ده. نو د هغې دپاره هم حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې کم سے کم یوه میاشت دغه نوکري پرېښول، یوه میاشت دغه تجارت پرېښول،
په دې میاشته کې داسې کار او کسب کول چې هغې نفقه حلاله وي، چې کم سے کم د یوې روژې د میاشتې حلاله نفقه خو ستا او ستا د بچي د ستوني شوس او که غم نسی کولی داسې کار او ترتیب او مزدوري نور ته برابرېږي چې په حلاله نفقه باندې دی د یوې میاشتې نفقه پیدا کړي. نو بیا خو حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د هغې دپاره هم لار خلاصه کړې ده چې کم از کم په دغه یوه میاشته کې د بله څه قرضه اخیستل، د خپلو بچانو خوراکه، د خپل ځان خوراکه، د خپل کور د روژه ماتو د پیشنمي بندوبست د هغې قرضې په نفقه باندې، د هغې قرضو د پور په نفقه باندې کول. نو ما درته ویل د ټولو څه دویم بنیادي عمل دا دی چې انسان په دې میاشته کې د خپل ځان او د بچانو دپاره حلاله نفقه پیدا کړي. که هر څومره بهترین روژې نسې، که هر څومره بهترین تراویح کوي، که هر څومره بهترین عبادت کوي، که هر څومره بهترین الله ته قرب کوي، چې نفقه په نس کې حرام اسوله، ما درته ویل بیا خو د بیت المقدس فرشته هره ورځ دا آواز کوي چې لم یقبل الله صرفا ولا عدلا، نه د ورځې روژې الله تعالی قبلوي، نه د شپې تراویح الله قبلوي. نو اول عمل دا دی دې میاشته کې ګناه پرېښول او دې نفس په دې طرف ته متوجه کېدل چې دا یوه میاشته ګناه پرېږده. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله یو عجیبه خبره لیکلې ده، هغه وایي زه تاسو ته یو خبره کوم بل څوک به یې نه درته کوي. هغه خبره دا ده چې د دې نفس سره وعده وکړه چې نفس دا یوه میاشته ګناه پرېږده، د دې څه وروسته چې دا میاشته تېره سوه بیا یې وکړه ګناه. اوس لا دې نفس ته دا ووایه چې په کومه ګناه باندې ته اخته یې، هغې ته دا ووایه دا نفس ته چې د خدای په خاطر دا د الله تعالی د رحم میاشته ده او دې کې الله تعالی هره شپه د اسما او دنیا ته راځي او په دې کې پر انسانانو باندې رحمتونه راځي. ما د الله تعالی په عداوت او دشمني کې مه راوله، ما د الله تعالی په نافرماني او ګناه کې مه راوله. دا یوه میاشته دې نفس ته وایه چې صبر وکړه، کنټرول سه او د اوسه څه دا وعده ورسره وکړه، ورته وایه چې کله روژه تېره سوه بیا نفسه تا ته اجازه ده چې کومه ګناه کوي هغه وکړه. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله لیکلی دی چې کله ستا نفس یوه میاشته د روژې په خاطر هغې د ګناه څخه محفوظه سي، الله تعالی ډېر رحیم ذات دی، الله تعالی ډېر کریم ذات دی، الله تعالی به ستا په نفس کې د ګناه د پرېښولو استعداد پیدا کړي. بیا چې کله را روان کال را رسیږي او را روان د روژې څخه وروسته کومې ورځې راځي، الله تعالی به د دې روژې د ګناه د پرېښولو په برکت په دې را روانو ورځو کې هم ستا نفس د ګناه څخه محفوظه وساتي. نو ما درته ویل اول عمل د ګناه څخه ځان کتل، خپله شپه او ورځ د الله تعالی په عباداتو کې، که عبادات د سړي په وس باندې نه وسي، کم سے کم د عباداتو څخه مخکې عمل د ګناه څخه ځان راګرځول. او دویم د خپل ځان دپاره حلال نه نفقه بند پیدا کول، د بچانو دپاره، د کور د انسانانو دپاره، د خپل ځان د روژه ماتو د پیشلمي دپاره حلال نفقه پیدا کول. او درېیمه ضروري خبره هغه ده چې دې میاشته کې د غصې څه، د خشم څه او چې کوم ترتیبونه د غصې او د خشم سره تعلق لري د هغې څه ځان کتل، چې هغې کې جګړه هم راځي، په هغې کې پوچ و رد ویل هم راځي، په هغې کې شکنځل هم راځي، په هغې کې د مسلمان دل ازاري هم راځي. د دې ترتیباتو څه ځان کتل. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې کله په بازار کې یو سړی د یو نشه غوندې در باندې رایلس، وان جهل علیکم جاهلا، یو جاهل در باندې راغوټس، نو د دې مقابله نه کول، د هغې سره په جګړه کې نه راتلل. فلیقل انی صائم، ورته سړی زما روژه ده، زه خپله روژه ستا په خاطر باندې نه خرابوم. که ته ما ته غصه کوې، که ته ما ته شکنځل کوې، که ته ما ته پوچ و رد وایې، که ته ما پر سر ټکوې، که ته زما سره هر څومره تجاوز و ناجایز کوې، سړی زما روژه ده، دا روژه ما ته الله تعالی ډېره قیمتي ورځ را کړې ده، دا ما ته الله تعالی ډېره قیمتي زمانه را کړې ده، او دا قیمتي ورځ دا ستا د ناپوهۍ او د جهالت په خاطر باندې زه نه خرابوم. نو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي هغه سړي ته وایي فلیقل انی صائم، زه روژه. بیا خاص کر بعضې خلک زه کله د دې مذاکره کوم چې یا د نشې عادي دی، یا د نسوارو عادي دی، یا د سګریټو عادي دی، یا په نورو ترتیباتو کې دی چې بیا کله روژه وي نو پر ده باندې بیا داسې لکه پر سړي چې توره شپه وي. بیا چې دی کله کور ته راسي زنانې ته سمه خبره نه کوي، بیا چې دی کله کور ته راسي بچي ته سمه نه کوي، بیا که د ده د مزاج څخه یو شی مخالف وګرځېدلی و بیا خو دی داسې بولي لکه اسمان چې پر مځکه رانړېدلی.
نو زه دې بوډاګانو ته وایم چې د خدای په خاطر که ستا روژه ده په کور کې د زنانې هم روژه ده، که پر تا باندې نن لوږه ده یا تنده ده او ستا په دماغ کې خشکت د روژې په خاطر راغلی دی، نو د هغې په دماغ کې هم دغه حالت دی. نو نه د خدای په خاطر د خپلې روژې خیال ساتل او هم د هغې د روژې خیال ساتل، بې ځایه غصې نه کول او بې ځایه ترتیبونه نه کول، بلکې دا یوه میاشت ده دا صرف اور صرف په خدمت کې تېرول. زما عقیده خو دا ده چې کوم سړی په دې میاشته کې خدمت کوي او یا په کور کې خدمت کوي یا د کور څخه د باندې خدمت کوي یا په مسجد کې خدمت کوي یا د همسایګانو خدمت، چې کم خدمت د په وسه وسو د هغې په خدمت کې الله تعالی دا میاشت ور نصیب کړي، بیا د هغې په دماغ کې غصه و خشم او د هغې په دماغ کې داسې اعمال نه راځي چې د روژه کې برباد و تباه سي. نو یو میاشت ده چې په کم ځای کې د انسانانو د خدمت موقع، که د روژه مات د خدمت موقع ده، که د اوبو د خدمت موقع ده او که د مسجد د صفایي د خدمت موقع ده، چې په کم ځای کې د عبادتو د خدمت موقع په لاس درله، په یوه میاشته کې د هغې څه ځان نه کتل. ځکه خدمت کې الله تعالی دا اثرات ایښي دي چې بیا کم سړی خادم سي او د خدمت په خاطر باندې الله تعالی د هغې د مزاج څه غصه و خشم ختموي. او دویم که هر څومره لوی سړی په خدمت باندې د هغې په درجه کې کښتوالی نه راځي، ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي سید القوم خادمهم، د قوم سردار هغه څوک بلل کېږي چې هغې د قوم خادمي، چې کوم څوک د قوم خدمت کوي الله تعالی د قوم د سردارۍ مستحق هغه سړی بللی دی. زموږ عجیبه اکابرینو عجیبه زندګۍ ورباندې تېرې سوې. نو زه دې ته وایم چې یار خو د روژې میاشته ده، بیا د یو مسلمان خدمت دی او د مسلمان د خدمت سره سره بیا د یو روژاتي خدمت دی. نو په دې باندې په دې خدمتونو کې دا میاشته تېرول او دا د ځان دپاره د عبادت او د الله تعالی د رحمت ذریعه ګرځول. یو روایت کې راځي حضرت عمر رضی الله عنه ته چې کله الله تعالی خلافت ورکړي، حضرت ابوبکر رضی الله عنه وفات شولو، د حضرت ابوبکر د وفات څخه وروسته حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه سو. حضرت عمر رضی الله عنه ته الله تعالی دومره عظیم خلافت ورکړي چې د هغې په موده د خلافت کې د مځکې نیمه کوره دا ټولو په اسلامی خلافت کې داخله سوه او 22 لکه مربع میل مځکه د در حکومت لاندې راغله. یو ورځ د خلافت په ابتدایي ورځو کې خپل بیت المال ته راغلی، د بیت المال چې څومره محافظین دي هغې راطلب کړو، د هغې څه پوښتنه کوي چې بیت المال څنګه چلیږي. چې کله هغې معلومات ورکوي ورته ابوبکر د بیت المال د کتلو څه وروسته څه کول؟ هغه ورته ابوبکر چې به کله د ماپښین لمونځ وکړی، د ماپښین د لمانځه بعد به بیت المال ته راتلی او د بیت المال څخه به د ځانه سره یو څه نفقه اخیستله او پر دې چپه طرفه د دې ځنګله پر طرف بتلی. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي چیرې بتلی؟ هغه ورته وایي موږ ته د دې معلومات نشته. ورته د دې معمول څومره زمانه کېږي؟ ورته د دې معمول کلونه زمانه کېږي، چې ډېر کلونه کېږي څو چې دی به پر دې طرف باندې روان سو. حضرت عمر رضی الله عنه د حضرت ابوبکر پر نقشه باندې دی چې کله د ماپښین لمونځ یې وکړی راغلی بیت المال ته، د بیت المال څخه د ابوبکر د خلافت ابتدایي ورځې دي، د ابوبکر اوس وفات شوی دی، برای څه نفقه د ځانه سره واخیسته د ځنګله پر طرف لاړی چې ګوري هغه د ابوبکر پر قدمو پر نرۍ لار باندې ځي چې ورلی ځنګله کې یو کوډل ده، دې کوډلې ته ودرېدی. که ګوري هغه کوډل کې یو بوډا دی او په سترګو باندې ړوند دی، هغې هلته په هغه کوډل کې اوسېږي. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله ورته ودرېدی هغه بوډا په غصه سو، د هغې د ډېرې لوړې څه پر دې خوله باندې داسې ځګونه راغلي دي. باره ورته وایي سړی نن 3 او 5 ورځ ده چې ته نه یې راغلی. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د هغې لوږه ته وکتل نو ژر یې هغه د بیت المال نه په خبره بره کله بری دا ګولې په خوله کې ورکړي، هغه ګوله خوله ورته واضح دی خوله کېږدي. چې کله اوله 2 ګولې ورکړي نو هغه بوډا بیا په غصه سو، ورته نن دې سویمه ده چې راغلی هم نه او په دې د نه راتګه سره سره د هغې خوراکي د راکولو ترتیب هم در څه هېر شوی دی چې په کوم شکل تا مخکې ما ته خوراکه راکوله په هغه شکل خو دې رانه که. حضرت عمر رضی الله عنه بره په سترګو کې اوښکې راغلی، ورته ویل بوډا چې کوم چا خوراکه درله راوړله هغه د ټولو مسلمانانو امیر، د ټولو مسلمانانو خلیفه حضرت ابوبکر و او نن سویمه ده چې د ابوبکر وفات راغلی دی، د هغې په خاطر زه عمر یم او د هغې پر ځای باندې راځم تا ته نفقه درکوم. هغه بوډا چې کله واورېد ولاړ سو،
باره ورته عمر لاس را وړاندې که عمر چې لاس ور وړاندې کې د عمر پر لاس باندې بیعت کوي او کلمه وایي هغه تر اوسه پورې کافر دی. هغې ورته عمره چې مسلمانانو ته الله تعالی داسې خادم خلیفه ورکړی دی چې هغې 2 کاله او 3 کاله مسلسل زما د خوراکي بندوبست کوي، لیکن په دې 3 کاله کې زه تر اوسه په دې اګانو سوم چې دا د مسلمانانو خلیفه دی. نه د خپل ځان د خلافت خبره راته وکړه، نه د خپل نوم راوښوی، نه د خپل شناخت باندې زه پوه سوم چې دا د مسلمانانو خلیفه دی. چې کله مسلمانانو ته الله تعالی د خدمت دغه جذبه ورکړي، الله تعالی پر مسلمانانو باندې بیا بده ورځ نه راولي. نو زه دا وایم چې د روژې مبارکه میاشته ده چې هر څومره سړی لوی سړی په خدمت باندې نه کښنی کېږي. د لوی سړي په خدمت کولو باندې الله تعالی نور عزت ور زیاتوي. او بیا خاص کر چې کم سړی خدمت کوي د هغې مزاج کې الله تعالی دا ور اچي، د خلکو په دماغ کې دی الله تعالی لوی ور اچي، لیکن د په خپل مزاج کې ځان کمې درجې ور ښکاره کېږي. او چې کم چاته ځان په خپل مزاج کې د کمې درجې والا ور ښکاره سو، د هغې په مزاج کې بیا غوسه او خشم ختمیږي. او بیا خاص کر ما درته ویل د روژې مبارکه میاشته د مسلمانانو خدمت کول او د روژاتیانو خدمت کول چې د هغې په یو څاڅکې اوبه باندې، د هغې په یوه خورما باندې، د هغې په یو غړپ شلومبو باندې الله تعالی د انسان د ګناهونو مغفرت کوي. الله تعالی په جنت کې د انسان دپاره د لوړو درجاتو بندوبست کوي. چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام صحابو ته دا خبره کوله چې دا د غمخوارۍ میاشته ده، د مسلمانانو سره همدردي وکړئ، د هغې غمخواري وکړئ. نو یو صحابي ورته یې د الله رسوله زموږ سره خو یو څه نشته، موږ غریبان یو، موږ مسکینان یو، موږ د چا سره څنګه همدردي او غمخواري وکړو؟ او ته چې کوم ثواب د دې روژه مات د خدمت دا یادوې، دا به زموږ په نصیب و قسمت کې رانسي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته په یو ګیلاس اوبو، په یو غړپ شلومبو، په یوه خورما باندې د چا د روژه مات خدمت وکړې، الله تعالی به ستاسو د ګناهونو د مغفرت ذریعه وګرځي. الله تعالی به ستاسو د جنت لوړې درجات وګرځي. الله تعالی به ستاسو د جهنم څخه د ازادۍ ذریعه وګرځي. لیکن وروسته وایي صحابو دا عوض او دا عبادت او دا اجر او ثواب ستی دپاره دی. که چیرې یو څوک د یو روژاتي په مړه نس باندې بندوبست وکړي، نو بیا خو به الله تعالی زما د حوضه څه اوبه کړي. چې کم چاته الله تعالی زما د حوضه څه د اوبو څکه ورکړله، لم یظمؤ ابدا، هغې به د ټول قیامت په میدان کې بیا د تندې سره نسي مخامخ. یو صحابي ورته مل حوض یا رسول الله، حوض څه دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته حوض اعطانیه ربی، الله تعالی ماته یو حوض را کړی دی، ماؤه احلا من العسل، اوبه یې در شهد و در عسلو خوږې دي، و اشد بیاض من اللبن، اوبه یې در شیدو تکې سپینې دي، من شربه لم یسمع ابدا، چې کم چاته الله تعالی د هغې یو غړپ ورکړی او د هغې یوه څکه ورکړي، لم یسمع ابدا، بیا به په ټوله قیامت کې پر ده باندې تنده در هغه وخته نه راځي چې در څو پورې دی جنت ته ورننوځي. نو د قیامت په میدان کې د پیغمبر علیه صلات وسلام د لاسه، د خلفای راشدینو د لاسه د حوض کوثر د اوبو څخه د هغه چا نصیب کیږي چې کم سړی په دنیا کې د چا د روژه مات خدمت کوي، او چې کم څوک د چا د مسکنت خیال ساتي، چې کم څوک په دنیا کې د چا د ضرورت خیال ساتي، او دا روژه د هغې په خدمت کې او د هغې په معاونت کې، د هغې په کومک کې تیره کړي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی دا ټوله په عباداتو کې را نصیب کړي. مبارکه میاشت را روانه ده، الله تعالی دې په غفلت او لاپرواهي کې نه را باندې تیروي. الله تعالی دې میاشت کې د ګناهونو سره وګرځي. الله تعالی دې مبارکه میاشت کې زموږ د پاره د حلال نفقې بندوبست وکړي چې په کومو اعمالو باندې زموږ رب زموږ سره ناراضه کیږي. الله تعالی دې د هغه اعمالو څخه محفوظه زندگی په نصیب کړي. واخر دعوانا.